د لوی او مهربان خدای جل جلاله په سپیڅلي نامه اوریدونکو ستړي مسئ وخت او شیبې مو نیکمرغه. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري شمسي کال سرطانیا چنګاښ د میاشتې 11 نیټه چې د روان 2025 کال د جولای د میاشتې د 2 نیټې سره سمون لري. تاسو نیم ساعته خبري ټولګه پر 15.2 FM څپه باندې له سابل ملي رادیو څخه اوري او د نن ورځې د خبري ټولګې تخنیکي چارې بیا هم ښاغلی الفت کنټرولوي او په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي لردی کبر یو برابر دلته هر غر سوري. د سابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې 12 پلونه جوړ شوي دي. دلته هر چم سنگر سنگر کابل کې یوه خیریه بنسټ پر 200 یتیم او بې وزله وګړو خوراکي توکي وویشل. د درنو پښتنو د بطولو ظلمو ننګرهار کې 450 اړمنو ماشومانو ته د شپږ میاشتنیو زده کړو زمینه برابره شوې. د درنو پښتنو د بطولو ظلمو. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې هند کې د چاودنې او اورپیښې د مړو شمېر 15 تنو ته لوړ سو. اوس هم بشپړ خبرونه ویان د غلام قاهر قاصد. د زابل والي په مشرۍ د بیا رغونې کمیټې ناسته ترسره شوه. د زابل ولایت د والي مولا شیر محمد شریف په مشرۍ د بیا رغونې کمیټې ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د زابل مرستیال والي مولوي محب الله حماس د ولایتي اداراتو یو شمېر مسؤلینو او د اړوند اداراتو استازو هم ګډون کړی و. د ناستې پیل کې د زابل والي ښاغلي شریف ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او د کمیټې د جوړېدو موخه یې روښانه کړه. نوموړي وویل چې دا کمیټه د مشرتابه د مقام د شفاهي هدایت له مخې جوړه شوې چې موخه یې نه یوازې د اقلات شار بلکې د ولسوالیو په کچه هم د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه ده. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د بیا رغونې په کارونو کې به اولیت د ولسوالیو فرعي لارو ته ورکول کیږي څو د خلکو لپاره د تګ راتګ اسانتیاوې رامنځته سي. نوموړي وویل چې د دغه کمیټې غړي د ښار جوړونې ریاست، قلات ښاروالۍ د ټولګټو چارو ریاست، د اوبو او انرژي ریاست او د کلیو او پراختیا ریاست، امنیه قمندانۍ، د استخباراتو ریاست، د اقتصاد ریاست او د علماو شورا څخه دي. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د فرعي لارو د جوړولو چارې به د نږدې راتلونکو ورځو په ترڅ کې عملاً پیل سي. ورپسې د زابل مرستیال والي مولوي محب الله حماس خبرې وکړې. هغه وویل چې د ټولو مسؤلو اداراتو په ګډه همکارۍ سره به انشاءالله ټولې اړینې فرعي لارې جوړې سي. نوموړي د شمولزو ولسوالۍ لارې ته ځانګړې اشاره وکړه او ویل چې دا لاره د یوه بل هیواد سره پوله لري چې جوړېدل یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي بلکې د زابل ولایت د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سبب هم کیږي. د یادې غونډې ګډونوالو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل او د زابل د والي ښاغلي شریف په مشرۍ پرې لاسي تصامیم هم ونیول شول. ګډونوالو خوښه وښوده چې دا کمیټه به د ولایت د بیا رغونې بهیر ته نوې روحیه ورکړي او د خلکو ستونزې به تر ډېره حده حل کړي. په قلات ښار کې د ټولنیز مرکز د جوړېدو چارې جریان لري. د قلات ښار په 4مه ناحیه کې د قلات ښاروالۍ تر چتر لاندې د ټولنیز مرکز چارې جریان لري. یاد مرکز چې پکښې د ماشومانو او لویانو د لوبو میدانونه، تفریحي ځایونه او ګڼې نورې اسانتیاوې پکښې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR موسسې په مالي ملاتړ د 3,33,628 امریکایي ډالرو په ارزښت د فلکس مارټ شرکت په تطبیق کولو سره د راتلونکو 4 میاشتو په جریان کې بشپړېږي چې په بشپړېدو سره به قلات ښار د یوه معیاري ټولنیز مرکز یعنې پارک څخه برخمن سي. قلات ښاروال قاري رحمت الله مسافر وایي هڅه کوو چې د ښه چاپېریال رامنځته کولو او تفریحي ځایونو جوړولو په برخه کې لا هم خپلې هڅې ګړندۍ کړو او د ښار په بېلابېلو برخو کې ورته تفریحي ځایونه له خپلې بودیجې او مؤسساتو په همکارۍ سره جوړ کړو. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د حکومت او خلکو په ګډه همکارۍ 12 پلونه جوړ شوي دي. تفصیل په ریپورت کې
اوبه چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندي پاتې کېدو ماده ده، لیکن د ارغنداب په سیند کې په ډېرېدو سره د خلکو ژوند د ننګونو سره مخ کړی وو. خو اوس د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په هڅو د خلکو په شخصي لګښت د کلونو پرته ستونزه حل سوې او پر یاد سیند ولس پلونه جوړ سوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي محمد نبی او عبدالناصر وایي چې د ژمي په موسم کې د دې سیند اوبه دومره زیاتېږي چې دواړو غاړو ته د میشتو وګړو ترمنځ به تګ راتګ په میاشتو باندې قطع وو او د مریضانو کورنۍ به پر سیند د اوښتلو د امکاناتو د نشتون له وجې خپل د کورنۍ غړي له لاسه خبر کول. دوی د ارغنداب ولسوالۍ د مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د ولس سره په شریکه دغه ستونزې ته د حل لار ومونده او په ټوله ولسوالۍ کې د ولس پلونه جوړ کړي او پر څلورو پلونو د جوړېدو کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هم بشپړ سي. دا ولس دا خو دغه زموږ کریاسې ده د کوچخیل په نه یوازې دغه د کوچخیل کریاسې ده 14 مسجده ده. دا پر موږ دونه سختۍ حالات په دغه ژمي کې په دې پسرلي کې دونه رود راسي چې موږ امکان یې نو موږ وایو چې دا پل چې موږ جوړ کړو او تکمیل کړو دغه مسلمانانو ته به اسانۍ برابر سي. ډېر خوشحاله یو خوشحاله یو دلته خو ژمی ده وروره رود لاسرسی نه کېږي پلونو ته ډېر ضرورت خامخا باید جوړ سي. له حکومته څخه زموږ دا هیله ده چې مثلا موږ سره همکاري وکړي. دلته ډېر بارانونه توپانونه امکان نه لري چې یو د بل کلي سره ولاړ سي نو چې پلونه جوړ سي انشاءالله تر اوسه ډېر جوړ سوي دي له ده بعد هم چې جوړ سي ښه کار دی. بل نور بیا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ارغنداب ولسوالۍ د هغه ولسوالیو له جملې څخه ده چې ډېرې میوې لري او حاصلخیز ځمکې یې زیاتې دي. نو دولت د دوی د لارې د جوړېدو ستونزه هم ورته حل کړي تر څو حاصلات یې پر وخت تر مارکېټه پورې ورسیږي. په همدې تړاو د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو حاجي تاج محمد او محب الله اخوندزاده په خپلو خبرو کې وویل د مرکز د ولسوالۍ تر مابین چې کومه لار ده دا لار بیخي خرابه ده، د تللو د راتللو نه ده. دا خلک ډېر د ارغنداب ولسوالۍ ډېر بنفوسه ولسوالۍ ده، زیارتي ولسوالۍ ده. د ولسوالۍ ته سیلانیان راځي خو د لارې له کبله څخه زموږ له غټو ستونزو سره مخامخ یو. د زیارتي ولسوالۍ د دغه ولسوالۍ محصولات هېڅ او بازار ته رسیدګي نه لري. لارې خو دونه خرابې دي چې باران نو امکان یې ونه کړي سړی پر ولاړ شي. خو بیا نو خو مجبور یو نو څه وکړو که مرو که پایو پر دغه اول پر دغه راده باندې چې دا دلته رښتیا ډېر دا زنانه خوارانې دی شوي دي چې کسان دلته مړه شوي هم دي. د زابل ولایتي مسؤلین بیا د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته د رسیدو ژمنه کوي. د زابل مرستیال والي مولوي محب الله حماس وایي چې د مشرتابه له لورې د یادې ولسوالۍ لپاره د 50 کیلومتره سړک جوړېدل منظور سوي او په نږدې راتلونکي کې به تخنیکي سروې هم ترسره سي. هغه وایي موږ هڅه کوو چې د عمومي لارو ترڅنګ د ولسوالیو فرعي لارې هم ورغوو. مرکز نه تر ارغنداب تر بخش ساحې یا سیمې پورې چې دا یو مرکزي نقطه ده او تر دې ساحې پورې به انشاءالله لازم د مشرتابه له خوا نه د دې 50 کیلومتري سړک د جوړولو د چارو د برابر دپاره حکم راغلی دی انشاءالله. د هغه تخنیکي ټیم به راځي او تخنیکي ټیم بیا سروې کوي او بیا به وروسته هغه نه تصمیم ورباندې نیول کېږي انشاءالله. امید څه چې په راتلونکي کې به انشاءالله د دې کارونه سر ته ورسېږي انشاءالله. د یادونې وړ ده چې وړاندې د دې ولسوالۍ ځینې لارې د ټولګټو چارو ریاست له لوري جغل اندازې سوي هم دي. د زابل والي د کرهڼې او مالدارۍ ریاست څخه لیدنه وکړه. د زابل والي مولا شیر محمد شریف تېره ورځ د کرهڼې او مالدارۍ ریاست څخه له نږدې لیدنه کړې. په یاد لیدنه کې د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي قدرت الله بدري د مسلکي ټیم غړي د یاد ریاست رئیس او د ریاست ټولو امرینو او کارکوونکو حضور درلود. نوموړي د یاد ریاست اداري چارې وارسولې او د روان وضعیت ښه درک لپاره د دفترونو فعالیتونو او کارکوونکو څارنه له نږدې څخه وکړه. ښاغلي شریف ټینګار وکړ چې زابل یو کرنیز ولایت دی او باید کرهڼې مالدارۍ او باغدارۍ ته پوره پاملرنه وسي. نوموړي سپارښتنه وکړه چې باید د زابل
خپل کرهنیزو ظرفیتونو ته د لا ودې لپاره ګډ پلانونه جوړ او عملي سي تر څو بزګرانو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې سي او د ځان بسیاینې لپاره زمینه برابره سي. همداراز ښاغلي شریف د کرهنې ریاست کارکوونکو ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو دندو کې لا زیات صداقت شفافیت رامنځته کړي. نوموړي وویل خلکو ته مو خدمت عبادت دی او هر کار باید د اخلاص او ښه نیت له مخې ترسره سي ځکه زموږ د زحمتونو پایله مستقیم د ولس پر ژوند اغیز لري. کابل کې یوه خیریه بنسټ په 200 یتیم او بېوزله وګړو 25 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل. تفصیل زموږ د همکار په ریپورټ کې. په افغان پلازمینه کابل کې په 200 بېوزلو کسانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو کومکو د ویش لړۍ. د افغانستان میاشتې ټولنې لوی رئیس مولوي شیخ شهاب الدین دلاور وایي ډېری هیوادوال په ځانګړې توګه راستانه شوي افغان کډوال او بېوزلي افراد او وګړي مرستو ته اړتیا لري او په مرسته کوونکو او کومک کوونکو هیوادوالو غږ کوي چې د بېوزلو او غریبانو لاسنیوی وکړي. دا احساس او دا درک چې د کونډو د یتیمانو د فقیرانو درد د یو قوم سره وي انشاءالله هغه قوم به خدای پاک آبادوي او د بېوزلو ته به له هرې خوا نه مرستې رسیږي. همدغه راز د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب بیا له مرستندویانو او شتمنو خلکو غواړي چې د بېوزلو او غریبانو لاسنیوی او مدد وکړي. د سرې میاشتې په همکارۍ باندې و 200 کورنیو ته تقریبا 25 کلمه غذایی او غیر غذایی مواد و 200 بې سرپرسته کونډو یتیمانو ته برابر کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی جنت ګل چا چې مرستې کومکونه ترلاسه کړي خوښه خوشحاله دی خو وایي نور مرستندویان او مرسته کوونکي وګړي دي هم د دوی لاسنیوی او مدد وکړي. له دغه کومک نه ډېر خوشحاله یو الله دې ښه ورسره وکړي او مننه یو جهان او غیر لغنه زه قلبي تکلیل لرم. غیر موږ سره ډېر کومک کړی همکاري یې کړې ده. د یادولو وړ ده د افغانستان میاشتې ټولنې مسؤلین او چارواکي هم وایي د بېلابېلو خیریه بنسټونو بنیادونو او ټولنو مرستې کومکونه په روڼ ډول په اړمنو بېوزلو او مستحقو کسانو باندې ویشي او په دې برخه کې له بشپړ دقت کار اخلي. تاسو زابل ملي راډیو ته غوږ یاست. ننګرهار ولایت کې 450 اړمنو ماشومانو ته د 6 میاشتنیو زده کړو زمینه برابره سوې ده. تفصیل له ننګرهار څخه د کوچي ناصري په ژبه. ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په همغږۍ د اکټډ په نوم مؤسسې هغه ماشومان ته چې د سړک پر سر به یې سوال درانه کارونه او کباړ ټولولو د زده کړو زمینه برابره کړې. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي دغه مؤسسې د وزارت سره د هوکړې له مخې ننګرهار کې سوال کوونکو او کباړ ټولونکو 450 ماشومان ته د لیږد او ملاتړ په نوم تعلیمي مرکز جوړ کړی چې 6 میاشتې زده کړې پکې کوي او له دې وروسته یې دولتي ښوونځیو ته ورپېژني چې پاتې زده کړې بشپړې کړي. د اتمې ناحیې اړوند د دامان په سیمه کې موږ 450 تنه هغه ماشومان چې هغه په شاکه کارونو باندې همداراز په سوالګرۍ باندې بوخت وو هغوی ته موږ د اکټډ د مؤسسې په توسط باندې د هغوی په همکارۍ باندې دوی ته حمایوي او انتقالي مراکز ایجاد کړي وو چې خوشبختانه هغوی په دغه کې 6 میاشتې زده کړې ترسره کړي او د 6 میاشتو زده کړو څخه وروسته هغه خوشبختانه د امارت اسلامي د معارف اړوند ښوونځیو ته معرفي کړی شو تر څو دوی په راتلونکي کې خپل هغه زده کړې او تعلیم او تعلم ته ادامه ورکړي. د حقانی په خبره هر ماشوم ته د ترانسپورت لپاره 1200 افغانۍ هم ورکول کېدې. ورته وخت ننګرهار کې د اکټډ مؤسسې FCB پروګرام مسؤل ظهور احمد صافی وایي د دقیق سروي وروسته یې مستحقو ماشومانو ته د 6 میاشتو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې چې له بشپړېدو وروسته اماراتي ښوونځیو ته معرفي او د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به دولتي ښوونځیو کې خپلې زده کړې مخ ته بیایي. پوهنې ریاست په هماهنګۍ موږ یو ناسته لرله د پوهنې رئیس څخه ډېره مننه کوو چې موږ سره ژمنه وکړه چې دغه 350 بېوزله ماشومان به موږ د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اتمې ناحیې نږدې مربوطه اماراتي مکتبونو ته معرفي کوو.
سمیع الله هغه ماشوم دی چې له زده کړو مخکې د سړک پر سر کباړ ټولولو وایي د کار او ټولنیزو چارو ریاست ورته د زده کړو زمینه برابره کړې او دا یې د ژوند لوی ارمان و. له دې مخکې به ما د سړک په سر کباړ ټولو، اوس ډېر خوشحاله یم چې زده کړې په مخ وړم. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي راتلونکي هم دې ته ورته پروګرامونه بېوزلو او فقیرو ماشومانو ته برابر او لاسنیوی وکړي. مننه درنو اوریدونکو چې لا هم راسره ملتیا کوئ او لا هم زابل ملي راډیو ته غوږ یاست او خبري ټولګه اورئ. د راپورونو په دوام کندوز ولایت کې کروندګر د خټکیو حاصلاتو ډیروالي خبره کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه محصولاتو ته د سړو خونو او بازار موندنې زمینه هم برابره کړي. له کندوز څخه زموږ همکار ښاغلي رضا فشار په تړاو ریپورټ رالیږلی. کندوز ولایت کې د خټکیو حاصلاتو ډیروالی د دغه ولایت کروندګر وایي سږکالي حاصلات تیرو کلونو ته په کتو څو برابره زیات دي، خو له مسؤلینو دغه محصولاتو ته په کوردنه او بهر د بازار موندنې غوښتنه لري. یو تن کروندګر شیرالله وایي که چیرې دغه ولایت کې سړې خونې او بهر ته د صادرولو زمینه برابره شي نو دوی به له خپلو کړیو خواریو محصولاتو ښه عاید ترلاسه کړي. سږکال موږ په خپله 3 جریبه پالیس کړی دی، یو خټکي مې پکې کرلې دي په 3 ډوله، زرمتی ده، اسقلانی ده او کولیزري په نوم، څوک ورته شکرپاره هم ویلی شي. خو دومره حاصلات صحیح دي خو موږ مارکیټ نه لري چې موږ هغه وکړو، دومره زحمت وباسو لیکن خپل هغه نشي پوره کولی، مارکیټ نه لري چې موږ دا په ښه بیه خرڅ کړو. عبدالمقیم چې د کندوز ولایت په یوه څنډه کې په 9 جریبه ځمکه د خټکیو کښتونه کړي، له مسؤلینو خپلې غوښتنې داسې بیانوي. د موږ له کاروندنې ادارې نه غوښتنه دغه ده، خصوصا له امارات اسلامي افغانستان هم دا غوښتنه ده چې موږ ته د وروره یوه زمینه دی، یوه لاره دی برابره کړي چې د موږ خټکی بله خواته لاړ شي، یو ارزش به راپیدا کړي د موږ حاصلات د موږ خټکي. او بل موږ د امارات نه دا غوښتنه لرو، له نورو کرنې وزارت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د یو سرخانې جوړې کړي، د موږ رومۍ، د موږ خټکی، د موږ مڼه، د موږ شفتالو په بې ارزشه دي چې دا یو سرخانې جوړې کړي او زمینه ورته برابره کړي، د موږ به د حاصلات بیه پیدا کړي. ورته مهال د کندوز ولایت د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي دغه ولایت کې سږکال د خټکیو حاصلات تر 15 سلنې ډېر شوي او په وینا یې دغه اداره هڅه کوي تر څو دغه محصولات ته په هیواد دننه او بهر د خرڅلاو ښه زمینه برابره کړي. جلساتی را داشتیم که در این قسمت ما تلاش داریم تا یک مارکت خوب بیرون از ولایت قندوز برای محصولات زراعتی ولایت قندوز ما به دست بیاریم. انشالله در تلاش هستیم، انشالله یک مارکت خوبتر به دست میاریم. در قسمت اعمار سردخانه وزارت زراعت پلانی که دارد، الحمدلله ما در شروع سال 2 ساحه را اسکیج کروکی کردیم که انشالله در سال آینده کار عملی شروع میشه که یک سردخانه و ظرفیت 1500 متریک تن در مرکز کندوز است و یک سردخانه و ظرفیت 100 متریک تن در ولسوالی 14 است که از طرف بودجه مقام محترم وزارت زراعت انشالله اعمار میشه. د کندوز ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د ولایت په کچه پر 4,954 هکټاره ځمکه د خټکیو کښتونه شوي چې 1,18,850 میټریک ټونه حاصلات ترې راټول کړل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې کاري ډلې به په دوحه کې د نشهیي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره اخیستل سوي ګامونه مشخص کړي. تفصیل په دې راپور کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې کاري ډلې د افغانستان سره د ښکیلتیا او د افغانانو د ګټې لپاره د یوې منظمې، منسجمې او همغږې پروسې برخه دي. دوی زیاته کړي چې کاري ډلې به د نشهیي توکو او خصوصي سکتور ملاتړ په اړه تر دې دمه ترسره شوي کار روښانه کړي او د ښکیلتیا لپاره به نور لومړیتوبونه مشخص کړي. په دې غونډه کې په لومړۍ ورځ د مخدره موادو ضد فعالیتونو او په دوهمه ورځ د خصوصي سکتور په هکله خبرې وشوې. په دې غونډو کې د مختلفو هیوادونو څخه
استازو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت د بېلابېلو وزارتونو تخنیکي پلاوی به د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د نشهیي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیل معیشت، د روږدو کسانو د درملنې او په خصوصي سکتور او بانکدارۍ کې د شونې همکارۍ پراختیا په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې دغه پلاوی د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د نشهیي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیل معیشت، د معتادینو د درملنې او د خصوصي سکتور او بانکدارۍ په برخه کې د ممکنه همکاریو پر پراختیا خبرې اترې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق اقبال په دې باور دی چې دا غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل لپاره یو ښه فرصت کیدی شي. نو هیله چې نړیواله ټولنه د افغانستان په هر اړخ کې همکاري وکړي، که هغه د مواد مخدرو د له منځه وړلو او بدیل معیشت په هکله وي، که هغه د کارموندنې په هکله وي، که هغه د اقتصاد د ودې په هکله وي، او که هغه د زراعت او صنعت او هر برخې په قسمت کې وي، نو له موږ سره باید خپلې همکارۍ ونه سپموي. له بلې خوا د پوهنتون استاد امید الله قاسمزی وایي چې د دې غونډې ګډونوال باید له افغانستان څخه د بانکي بندیزونو په کمولو کې همکاری وکړي. در کل به هر پیمانه که روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با توجه به شرایط موجود وسیع‌تر میشه، به همان پیمانه میتونه در راستای کاهش تحریم ها موثر واقع شود و همچنان در نشست‌های متعددی که نماینده‌های امارت اسلامی افغانستان حضور می‌داشته باشند میتونن در راستای کاهش تحریم ها و تعامل‌های بیشتر سیاسی با کشورهای جهان موثر واقع شود. د یادونې وړ ده چې د دوحې په دې غونډه کې د 25 هیوادونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان او ملګرو ملتونو استازي او همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د بېلابېلو وزارتونو ګډ پلاوی ګډون لري. وروستی کورنۍ خبر د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې به څه باندې 256 سره کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنه سوي دي. تفصیل په ریپورټ کې. داسې نه معلومیږي چې دومره ژر او په چټکۍ دي د افغان کډوالو ټولې ستونزې هواري شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د افغان کډوالو د ویستلو د تازه څپې په هکله د ایران د تصمیم څخه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې د دغومره ډیری افغانانو ویستل بېساري بللي او ویلي دي چې د بودیجې کمښت، د نوموړي سازمان او د هغه د انډیوالانو د کومک رسولو پروسه خورا کمزورې کړې ده. په ورته مهال د هیواد د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمطلب حقانی هیواد ته د راستنېدونکو افغان کډوالو د شمیرې په هکله وایي چې د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره مرستې هم چمتو شوي دي. له ایران هیواد څخه په مجموعي ډول 2,65,000 او 570 تنه مهاجرین هیواد ته راستانه شوي، چې 8,590 تنه مجردین راغلي او 1,19,950 تنه فامیلی راستانه شوي دي. همداراز په ورته مهال 14,315 تنه له پاکستان او 608 تنه له ترکیې هیواد څخه په خپله خوښه او اجباري ډول راغلي، چې د ټولو مجموعي تعداد 2,32,554 تنه کیږي. له بلې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقوقو فعال احسان خان احمدزی د پاکستان د کابینې لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د موقته استوګنې د کارتونو د غځولو د موضوع د څنګوالي په هکله داسې وایي. ډیره مهرباني به د پاکستان حکومت دای چې دا موده ډیره ویر کی او په لږه موده کې مونږ دا ځان نشو راټولولې. دای مونږ د پاکستان حکومت ته یو درخواست دی. درنو اوریدونکو، د هیواد داخلي مسایل پر همدې ځای پای ته رسیږي. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. دا وطن د شملو د درنو د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین او ایران په اړه خبرې کړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تېرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دواړو هیوادونو ولسمشران سره خبرې کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د جګړې پړه د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله
کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې مکرون وړاندیز وکړي چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د هند په تلنګنا ایالت کې د چاودنې او اورپیښ د مړو شمېر 15 تنو ته لوړ سو. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 ته لوړ سوی دی. د تلنګنا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر نن پریس ټرسټ اف انډیا ته وویل چې د 11 کسانو مړي د چاودنې له کنډوالو لاندې راایستل سوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې حساب ورکړی ده. د چارواکو په وینا په درې پوړیزه ودانۍ کې له یوې چاودنې وروسته دوهمه چاودنه هم وسوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګېد. د تلنګنا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمېر 12 ښودلی و او په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وسوه لسګونه نور کسان هم ټپیان سوي دي. ټرمپ وایي اسرائیل په غزه کې د 1 ورځني اوربند شرطونه منلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 1 ورځني اوربند لپاره پر اړینو شرایطو توافق کړی دی. ټرمپ پر خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل یوه پیغام کې ویلي د وړاندې سوي جوړجاړي په ترڅ کې به موږ له ټولو لوري سره شریک کار وکړو چې جګړه پای ته ورسیږي، خو نوموړي په دې هکله جزئیات نه دي بیان کړي چې دا شرطونه به څه وي. ټرمپ لیکلي قطریان او مصریان چې د سولې راوستلو لپاره یې ډیر کار کړی دی دا وروستی وړاندیز به وړاندې کړي. زه هیله لرم چې حماس دا تړون ومني ځکه چې دا به له دې ښه نه سي او دا به یوازې خراب سي. وروستی بهرنی خبر اروپا کې د ګرمۍ د څپې په دوام ایټالیا کې 2 کسان مړه سوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د سختې ګرمۍ څپه دوام لري په ایټالیا کې 2 کسان مړه سوي دي. په بولونیا ښار کې یو 40 کلن کس د ودانیزې پروژې پر مهال ناروغ او ورپسې مړ سو او بل 80 کلن سړی د تورین لویدیځ ته په یوه سیاحتي سیمه کې د ناڅاپي سیلاب له امله ډوب سوی دی. د اروپا په نورو برخو په لویدیځه ترکیه کې د ځنګلي اورونو له امله لسګونه زره کسان ایستل سوي دي او په پاریس کې د ایفل ټاور سر د ګرمۍ له امله تړل سوی دی. په اسپانیا او پرتګال کې جون میاشت تر ټولو ډیره توده ثبت سوې. د اسپانیا په سویل لویدیځ کې د آلګرناډو په سیمه کې تودوخه 40 درجې ته رسېدلې او یوه ورځ وروسته له هغه چې د پرتګال په مورا ښار کې هم نوی ریکارډ ثبت سو. درنو اوریدونکو د هیواد داخلي او ورسره بهرني مسایل پر همدې ځای پای ته رسیږي. اوس پام وکړئ د هوا حالاتو ته. دا وطن د شملو نن چهارشنبه د زابل کې اسمان په بشپړ ډول سره لمر او د تودوخې لوړه درجه فعلا 40 او ټیټه هم 25 او سبا پنجشنبه د اټکل له مخې به زابل کې اسمان بیا هم په بشپړ ډول سره لمر وي. د تودوخې لوړه درجه به 28 او ټیټه هم 40. د یادونې وړ ده چې په دواړو سره ورځو کې د ورښت کوم اټکل نه تر سترګو کېږي. ماشه نظر درنو اوریدونکو د نن چهارشنبې خبري ټولګه پر همدې ځای زما قصد په کوربتوب او د ښاغلي الفت په پیاوړې تخنیکي لارښوونه پای ته رسیږي. تر بیا مو مهربان خدای مل او ښې چارې